رازو آخرنی خبرې ته د تیر حدیث مبارک متعلق علماء کرام وایي چې د دغه حدیث مبارک نه یو څه مسائل را مستنبط کیږي د هغې مسایلو د جملې نه. یوه مسله دا ده چې فيه اثبات الملائکه ردا على من انکرهم من الملاحدة والفلاسفه. په دې حدیث مبارک کې د ملائکو اثبات دی چې ملائک شته، او په اثبات د دې کې رد دی په هغې خلکو باندې چې څوک د ملائکو د وجود نه منکر وو، لکه ځینې فلسفیان او ځینې ملحدین. هغې د ملائکو شتون نه مني، نو چې هر کله دوی د ملائکو شتون نه مني، حدیث مبارک کې راغله چې کله ما ته ملک راځي په خپل شکل باندې، کله به داسې حالت کې راته چې د انسان په شکل باندې به نو په دوی رد دی. دویمه مسله علماء کرام دا لیکي حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې ان الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المسائل. د صحابه کرامو معمول دو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به د ډیرو مسایلو متعلق پوښتنه کوله. ګوره دا تیر حدیث مبارک کې راغله چې صحابي مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه، چې کیف یأتیک الوحی، د الله نبی تاسو ته وحی سره کم راځي. نو د کیفیت متعلق پوښتنه وکړه. نو معلومیږي دا چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ځینو مسایلو پوښتنه کوله، سره د دې نه چې ډیرې پوښتنې صحابه کرامو نه دي کړي. ولې؟ خوف او ډاره به د دې ورسره وه که چېرته یو حکم شرعي وي او مونږ پوښتنه وکړو، زمونږ د وجې نه یو حکم په چا لازم نشي، یا زمونږ د سوال د وجې نه د یو کار نه څوک منع نه کړی شي، بس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خپل اختیار ته پرېښی او دې ته به منتظر وو چې دی مبارک مونږ ته څه شی ووایي، نو دوی به زده کول. معمول داسې و. کله ناکله داسې کېدله مولوي صاحبانو چې دوی پوښتنې کړي، قرآن کریم کې چې موږ تاسې وګورو تقریبا غالبا 14 ځایه دا راځي چې یسألونک غالبا. نو ګورئ دا دومره لوی ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دومره ګڼ تعداد د صحابه کرامو او بیا پوښتنې یسألونک 14، دا دلیل د دې دی چې صحابه کرامو پوښتنې کولې د نبی علیه السلام نه، خو ډېرې نه، راز پکې دا او ډېرې پوښتنې به یې نه کولې ادبا. کله او کله به تېنه محبوب هم دې مسلې په باره کې پوښتنه وکړله، نو که دوی ته به یاده هم وه، ادبا به یې نبي علیه السلام ته جواب نه ورکو. لکه همدې صحیح بخاري کې به راشي رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله آخرنۍ خطبه ویله، نو صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه، ای صحابه کرامو ای شهر هذا، دا کومه میاشت ده؟ نو دی ورته ویل چې الله ورسوله اعلم. بیا ورته وایي ای یوم هذا، دا کومه ورځ ده؟ دی ورته ویل چې الله ورسوله اعلم، خدای تعالی او دا هغه پیغمبر ښه پوهیږي. نو دا چې دوی د حج په موقع باندې راغونډ وو، نو ولې دوی د میاشت نه خبر نه و چې دا په کومه میاشت کې موږ راغونډ یو؟ او بیا چې په کومه ورځ کې دوی وو، نو دغې ورځې نه دوی خبر نه و چې دا کومه ورځ ده. د میاشت نه هم خبر و او د ورځې نه هم خبر وه، و د دې ټولو شیانو باوجود نبی علیه السلام ته ویل چې الله ورسوله اعلم، خدای تعالی او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي. دا ادب و د دوی، خو د دې باوجود به هم کله ناکله پوښتنې کړي دي. نو داسې دا علماء کرام لیکي چې کله به نبی علیه السلام دوی راغونډ کړل او بیا به دوی ته تعلیم ورکو، او یا داسې وه چې یوې طایفې به پوښتنې کولې، نبی علیه السلام به جواب ورکو، او بلې ډلې او بل جماعت به هغه جوابونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کول.
د دې وجه نه علما لیکي طرق التعلیم دا مختلف دي، د تعلیم طریقې ډېرې زیاتې دي. یو طریقه د تعلیم دا ده چې استاد لګیا دی درس ورکوي شاګردانو ته او شاګردان درس اوري او تعقیبوي. دا طرق د تعلیم نه یوه طریقه ده. او یوه طریقه علما کرام دا لیکي د طرق د تعلیم نه چې په مجلس کې یو صحابي مبارک د نبی علیه السلام نه سوال کړی وي او نبی علیه السلام د هغې جواب ورکړی، نو دا د سوال او جواب شکل هم دا یوه طریقه د طرق د تعلیم نه ده. لکه یوه نمونه ده او بله نمونه چې تاسو ته معلومه ده او بار بار به مو اورېدلي وي، هغه راتګ د حضرت جبریل علیه السلام او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مجلس ته. نو کله چې دی راغی او محبوب مخې ته کېناسته او سوالونه یې شروع کړه، یو پوښتنه دا وه چې مل ایمان، بل سوال دا و چې مل اسلام، بل سوال دا و مل احسان، بل سوال دا و چې مته الساعه، قیامت به کله وي. نو دا څلور پوښتنې چې جبریل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو په مخ کې او د هغې مبارکانو په مجلس کې وکړلې او نبی علیه السلام د هر یو ورته جوابونه ورکړل تفصیلا. نو دا هم د طرقو د تعلیم نه طریقه وه. یو کس سوال کوي او د هغه د سوالونو جوابونه نبی علیه السلام ورکړي وي او خلکو اورېدلي وي، نو دا یې بله. نو دویمه مسله د حدیث مبارک نه دا را معلومیږي. دریمه مسله چې د حدیث مبارک نه را معلومیږي هغه دا ده فيه دلالة على ان الملك له قدرة على التشکل لما شاء من الصور. د حدیث مبارک کې دلیل دی په دې باندې چې ملک دا رب العالمین دا طاقت دی ته ورکړی چې دوی د خپل صورت په کوم شکل باندې واړی. یو د دوی هغه خپل اصلي صورت دی، یو دا چې بیا رب العالمین دوی ته دا طاقت ورکړی چې کم صورت دوی خوښ کړي او مغې صورت ته خپل ځان واړی. نو دا حدیث مبارک په دې باندې دلیل دی. د دې وجې نه موږ تاسې په تعریف د ملکو کې هم دا ویلي جسم نورانی یتشکل بالاشکال المختلفه. نو ګوره دا حدیث مبارک په دغې ټکي باندې دلیل دی چې کله به ملک په خپل صورت کې راته او کله به ملک چې دی دا د انسان په شکل کې راته. دا څو مسایلو چې تعلق دی دغه حدیث مبارک سره و. ورپسې راځي موري صاحبانو دا بل حدیث ته یو ځل ساده ترجمه کوو بیا د کلمات وضاحت کوو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير. په دغې سند متصل سره امام بخاري رحمت الله علیه وایي ما ته حدیث یحیی بن بکیر بیان کړی. هغه وایي ما ته خبر لیس را کړی دی د عقیل نه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی الله عنها. د عائشې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی انها قالت مبارک فرمای اول ما بدأ اول چې شروع کړی شو په نبی علیہ السلام باندې من الوحی د وحی نه هغه څه شی وه الرؤیا الصالحة نیک خوبونه وه نیک لیدلو فی النوم په خوب کې یعنی نیک خوبونه به یې لیدل ابتداءً. فکان لا یرا رؤیا و نبی علیہ السلام نه به یې لیده رؤیا یو خوب لره یعنی یو څه به یې نه لیدل الا جاءت مثل فلق الصبح مگر راتک به کوغې پشانته د فلق الصبح یعنی پشانته د سبا واضح او ښکاره یعنی څه چې به محبوب ولیدل په خوب کې نو هغه خوب به یې داسې رښتیا کېده لکه د سبا په شان همقسې پیښه به کېده. ثم حبب الیه الخلاء بیا خوښه کړی شوه نبی علیہ السلام ته خلوت ورته خوښ شه. وکان یخلو بغار حرائنا یا بغار حراء او نبی علیہ السلام چې ځان ته کېده با خلوت به کو په غار حرا کې فیتحنس فیه نو هلته غار حرا کې به تحنس کو. تحنس چاته ویلی کېږي وهو التعبد دا عبارت دی د بندګۍ د رب العالمین نه اللیالی ذوات العدد شپې ورځې ذوات العدد په شمار باندې قبل ان ینزع الی اهله مخکې د دې نه چې محبوب به خپل کور ته راواپس کېده یعنی د کور د راواپسۍ نه وړاندې ملته غار کې به مبارک
او د رب العالمین عبادت او بندگی به کولا. ويتزود لذلك او د دې لپاره به نبی علیہ السلام چې د توخه د ځان سره وړه د دې تعبد د پاره. ثم يرجع الى خدیجه نو سموده بیالته تیره کړه بیا به را واپس شو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته. فیتزود لمثلها نو بیا به ځان سره توخه وړله لمثلها هغه څومره موده چې بیالته تیروله دا مغې مودې په اندازه به محبوب ځان سره توخه وړه. حتی جاءه الحق تر دې چې راغی د مبارک ته حق وحی وهو فی غار حراء او د مبارک په غار حرا کې و نو عمل ته وحی ورته راغله ملک راغی ورته. فجاءه الملک فقال نو ورته ویلې چې اقرأ ولولا. فقال نو د مبارک وی فقلت ما ورته ویلې ما انا بقارئ نیم ز لوستونکی نیم. قال نبی علیہ السلام فرمای فاخذنی نزعنی ولم فغطنی نزور را تراک حتی بلغ منی تردی چرا ورسید ما تا تکلیفا ثم ارسلنی بی پری خودما وینی ولم سینی تیرا نگدی کلم زور راک تردی چی تکلیف را ورسید بی پری خودم. ثم ارسلنی فقال اقرأ بیرا تویل چی ولولا. فقلت ما ورتویل ما انا بقارئ زلوستن کے نیم بیونی ولما زور را تراک دویم زل تردی چی ورسید ماتا الجهد یا الجهد رستو خبرکو. ثم ارسلنی بی پری خودم فقال بیرا تویل چی اقرأ ولولا ما ورتویل چی نیم زلوستن کے وینی ولم بیا فغتنی الثالثا درم زلی چی دی رات زور راکا. ثم ارسلنی بی پری خودم فقال ویل اقرأ بسم ربک الذی خلق ولولت پنم دا آغی ذات خلقا چی کم ذات پیدایش کڑی دی دا کائنات پیدا کری تاسو ام پیدا کری ای. خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان دی وی غلیظ وینې نه د وینې دی وی ټوکړې نه وینه کلکه شي. اقرأ ولولا وربک الاکرم او رب ستا چې دی اکرم دی. دا آیتونه ولوستل فرجع بها نور واپس نبی علیہ السلام بها په دغه آیاتو باندې یرجف فؤاده چې لړزیدم فؤاده زړه مبارک ددا یسترب فؤاده چې په استراب کې و زړه مبارک ددا. فدخل على خدیجه بنت خویلد محبوب رانه نوت په خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې. فقال وی فرمایل زملونی زملونی پټکې مالرا پټکې مالرا. فزملون او وی پټک د مبارک لرا حتی ذهب تردی چلاړ ددنا الروع اغت ویرا دغه حالت. فقال لخدیجه رضی الله تعالی عنها خدیجه رضی الله عنها ته فرمایل واخبرها الخبر او حال دا دی چې دغه خبر ورته بیان کړ. سشه ورته ویلې لقد خشیت علی نفسی یقینا زویر دم پخپل ځان باندې یا والله لقد خشیت علی نفسی. فقال نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته ویلې کلا هرگز نه داسې هرگز نه داسې. وجس شهدا والله ما يخزيك الله ابدا قسم په الله تعالی چې رب العالمین به تعالی را شرمندن کی د همیشه د پاره. د دې وجه څه شی ده انک لتصل الرحم یقینا ته چې یو خو لتصل الرحم پال رشتو لرا اقربو سره ښه کوي. وتحمل الکل پورتکوي مشقتون لرا وتکسب المعدوم و طلبوي معدوم لرا
خبره کو وتقر الضيف وملمستیا عزت د ملمکه وتعين على نوائب الحق او کومک کتا په نوائبو په حوادثو د حق باندې. نو دا دومره نیک خویونه چې په چا کې وي هغه چې کس رب العالمین نه شرموي. خو بیا هم چونکې واقعا اشنا وه وی راځه پوښتنه به وکړو. فانطلقت به خدیجة بوت نبی علیہ السلام لره خدیجه رضی اللہ تعالی عنها حتی اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجة تردی چی بویت نبی علیہ السلام ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى تا چی دا د خدیجه رضی اللہ عنها د ترزوی او دا کس دا سے کاسو وکان امران تنسور فی الجاہلیت دا داسی او سڑیو چی دے نسرانی شویو پا جاہلیت کے او عبادت دا بوتانو پریخیو دا بوتانو عبادت پہ نکو جاہلیت کے نسرانی شویو وکان یکتب الکتاب العبرانیہ او دے چی عبرانی کتاب بیلی کا فیکتب من الانجیل لکل بید انجیل نکو پا عبرانی جبا ما شاء اللہ ان یکتبا انجیل دا پا سوریانی جبا کیوا او دا باغ لکا پا عبرانی جبا باندے وکان شیخا کبیرا او سپنگی ریو دیرا قد عمیا چی پسترگو معذور شویوا. نو دا سے کسو دا ورقا فقالت له خدیجتو یبن عمی اویل ورطا خدیجه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازمادت رزویا اسمع من ابن اخیکا وورتا دورار اخپلنا چه دورار دی در تسشیوئی. فقال له ورقتو ورقا ورطا اویل یبن اخی مازا ترام ورارت سوینیتا سخبری. فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ خبر کدلر نبی علیہ السلام پا خبر دا آغا چه مبارک لیدلی و. فقال له ورقتون ورقا ورطوئل هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا آغا ناموس دے چه رب العالمین پا موسیٰ علیہ السلام نازل کرے ہو. ویا لیتنی فیہا جزعل کاش چیز پدغی دوران کے قوی و مضبوط زوانوے یا لیتنی اکون حیا کاش چیز جوندے وے از یخرجو کا قومو کا چکلو باسی تالر قومستا کاش چیز دمر جوندے و قوی و مضبوط وے چکل تا خپل کلی والد خپل کلی نباسی. کلے چی دا خبر محبوب توکلا محبوب اور تو فرمیل او مخرجیہ آیا وستن کی دی دوی مالر دخپل کلینا ولی ما بخپل کلی والد خپل کلی نباسی. قال نعم ویویل آو مباسی بدے. لم یأت رجل قط راتک ندے کڑی ناتک ندے کڑی او تن ہرگز پمثل دا آگے چتا پہ راتک کڑی دے الا عودی مگر دا غسر دشمنی کڑی شوی دا. دا سره کم پیغام باندې چې تا دنیا ته راتګ کړی نو تا نه وړاندې چې په دغسې پیغام چا راتګ کړی دی نو د هغې سره دښمني کړی شوې ده. وان یدرکني یومک انصرک نصرا مؤزرا او کچرې وان یدرکني کچرې راګیر کې ما لره ورځ ستا څه معنا یعنې هغه ورځ د انتشار د نبوت ستا چې کله ستا دا پیغمبري خوره شي او زه یم نو دی دوران کې به زه کومک وکم ستا نصرا مؤزرا کومک قوي او بلیغه زیات کومک به در سره وکم. ثم لم ينشب ورقتو بیا درنګ نو تیر کړی ورقه ان توفیه چې دی وفات شه وفتر الوحی وحی بند شوله تقریبا 3 کاله. خبره کو چې هغه زمانه د فترت د وحی او مراد د وحی نه دي چې وحی د جبرئیل علیه السلام دا چې د نور نبی علیه السلام ته نه راته چې نه راته نو دی قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري ابن شهاب وی ما ته خبر ابو سلمة ابن عبد الرحمن دا کړه
جابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله تعالی عنہ قال وهو يحدث عن فترة الوحي دا فترة الوحي واقعا بیانولا فقال في حدیثه پا دی حدیث دا اقراء کے بعد داول چه محبوب فرمائی بین انا امشی اغا الفاظ دادی یو وقتونو نداسی و چه زروانم اس سمعت صوتا من السماء چه دبرنا میں آواز وورید پا دی زمانہ دا فترت دا وحی کے فرفعت بصوری استرگ مبارک میں پور تکڑے فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ ناسا پا اغا ملک چکم ملک ما تا پا حراء کی راغلے و جالسن علا کرسی بین سماء والارض ناس تو پا کرسی باندے دزمک و دا اسمان ترمینز فروعبت منه نو پا ما باندے دار راغل دا اغن رعب را باندے راغے نو فرجعتو نو رو واپشم فقلت زملونی زملونی فانزل اللہ تعالی نو رب العالمین دا آیتون را نازل کلل زما ددغی وینان بعد یا ایوہ المدتر اے پسادر و کمبل کے زاندان غختون کے انسانا قم فاندر پاسی گا خلق وی روا دا وحی می دی دا پارا تا تا ندر آلے گلی چی تا دی اس کمبل دا زان نرا تاو کڑی وی او ناس دی وینا یو مسئولیت دی پغاڑا باندی شاگا مسئولیت دا دی چی قم فانزر پاسی گا اس خلق وی روا وربک فکبر او دخپل رب لوی بیان کا وثیابک فتحر او جامع خپل پاکی کا والرجز فهجر او بوتان چی دے پریگ دا نو فحمی الوحیو کل چی دا آیتون راغلل نو دا دین بعد حمی الوحیو اے کثر و تواتر وحیم دسی پسی دیر شولا او پر لپسی شولا تابعه عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره ورا مخی راغل يرجف فؤاده او دی طرف تا چی دا یونس و معمر دا آغی فؤاد پا زی باندی وی چی يرجف بوادره دا نبی علیہ السلام بوادر دا پا حرکت باندی و او دا چی دی پا خوزیدو باندی و نو کلمو چی خبر بوادر چاہتا وی وهي اللحمة بين المنكب والعنق كما وخا چې د منکب د اوږې او د سټ ترمنځ وي نو دې ته چې دی بوادر ویلی کېږي نو د نبي علیه السلام بوادر چې دی دا خوځېدله دا مولوي صاحبانو د حدیث مبارک لفظي ترجمه وه سپاره دی چیرې ولې خو تا کور ته وړې کور ته دې نه وړې راضی مولی صاحبانو مناسبت دا حدیث مبارک دا ترجمه سره دا خو سرګند دی چې پدې کې د وحی د راتګ د ابتدا واقعه ذکر ده سره کم وحی به نبی علیہ السلام ته راتله کیفیت سره کمونو کیفیت دا چې کم راته په دې حدیث مبارک کې ذکر شوی دا یو دویمه مسله مولی صاحبانو هغه ترجمه د رواتو دا دې حدیث مبارک کې کم راویان ذکر دي نو دا څوک دي نو دا خو تقریبا دا راځي مولی صاحبانو ځای په ځای باندې مونږ تاسو چې د یو راوي حالات بیان کو نو بیا د هغې راوي حالات دوباره نه ذکر کوو نو انشاءالله دا تفصیل په ځای په ځای مونږ تاسو ته راځي نو دې کې اول راوي چې د یحیی ابن عبدالله ابن بکیر القرشي دی المخزومي ابو زکریا المصری او کله چې د نسبت جد و نکته کېږي 156 هجري کې وفات شوی پیدا شوی ولادت په 201 هجري کې شوی من کبار الاخذین دی ان تبع الاتباع و امام بخاری مسلم ابن ماجه روایات لري ابن حجر رحمت الله علیه د په حق کې وایي چې ثقتن ثقه انسان دی او دارنګ چې دی وتکلموا د لیس په باره کې وایي ثقه دی او د امام مالک نے چې کوم روایت را نقل کړي په هغې کې علماء خبرې کړي امام ذهبي د په باره کې وایي الحافظ ابو حاتم وایي کان یفهمو د مبارک پوهېده هذا شان امام نسائی وایي ضعیف او بیا وی قلتو کان صدوقا
صدوق واسع العلم مفتی وذکره ابن حبان فی الثقات و امام ابن حبان دا په ثقاتو کې ذکر کړی دی. دویم راوی په دې کې چې دی لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمی دی ابو الحارث المصری. پشپگ نوی یا پدرین سلور نوی یا پدری نوی کې د ولادت شوی. طبقه د من کبار اتباع التابعین دی. وفات یو سل 55 هجری کې شوی. امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه تی روایات لري. ابن حجر رحمت الله علیه وی ثقة ثبت فقیه امام. او امام ذهبی وی الامام ثبت من نظراء مالک. او ابن حبان هم د په ثقاتو کې ذکر کړی او بیا وی چې کان من سادات اهل زمانه فقها د خپل زمانه د ساداتو د جملې نه و په فقه کې، په تقوا کې، په علم کې، په فضل کې او په سخا کې. وقال ابن ابي مريم، ابن ابي مريم وی ما رأيت احدا، ما وی نه دی لیدلی یو تن د رب العالمین د مخلوق نه ډیر افضل د لیث نه. وما كانت خصلة، او داسې یو خوی په بنده کې نشته چې په هغې خوی باندې دی رب العالمین ته ځان نږدې کوي الا كانت تلك الخصلة في الليث، مگر دغه خوی چې دی دا په لیث کې و. دریم عقیل ابن خالد ابن عقیل الایلی دی، دا ابو خالد الاموی مولا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د شپږمې طبقې سړی دی، من الذین عاصروا صغار التابعین. وفات یو سل سلور څلوېښتمه کې شوی علی الصحیح په مصر کې. امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه تی روایات لري. ابن حجر رحمت الله علیه وی ثقة ثبت، او امام ذهبی وی حافظ صاحب کتاب، او امام نسائی وی ثقة، ابو زرع وی صدوق ثقة او ثقة راوی دی. څلورم په دې کې ابن شهاب زهری دی. نو ابن شهاب زهری څوک و؟ نو دغه ترجمه مو مخکې وویله. دا محمد ابن عبید الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهره القرشی دی. د څلورمې طبقې سړی دی، تلی الوسطی من التابعین. وفات یو سل 50مه کې شوی او چا ویلي د دې نه وړاندې په شغب علاقه کې. امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه تی روایات لري. ابن حجر وی ثقه دی او فقیه دی او حافظ دی، متفق علی جلالته و اتقانه. او امام ذهبی وی احد الاعلام، یو د اعلامونه دی، لوی انسانو. پنځم په دې کې عروه ابن زبیر ابن عوام ابن خویلد القرشی الاسدی ابو عبدالله المدنی. ولادت پاوایلو د خلافت عثمان رضی الله عنه کې شوی. من الوسطی من التابعین دی. امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی او دغه رنګ نسائی، ابن ماجه تی روایات لري. ابن حجر وی ثقة. امام ذهبی وی قال ابن سعد کان فقیها عالما، فقیه عالم کثیر الحدیث او ثبت مأمون و. بل پدې کې بیا راویه عائشہ رضی الله تعالی عنها ده، ام المؤمنین. نو تاسو کو مولوی صاحبانو، نو مخکې موږ تاسو حالات ذکر کړه چې دا د محبوب بیبي وه. ولادت په دې کې سنه کې شوی، پیدایش او وفات په دې سنه کې، نکاح ورسره په کوم سنه کې شوې وه، واده کړی نبی علیه السلام په کومه سنه کې وه، منصب د دې لوړ و او کا د خدیجې رضی الله عنها. نو دا مو په تیر درس کې ویلي وه. نو بس دا دوباره عایشه رضی الله عنها راځي په روایاتو کې. نو موږ تاسو به هلته دویم ځل باندې یا په دریم ځل باندې دغې حالاتو ترجمه نه ذکر کوو. دریمه مسله مولوي صاحبانو هغه حل د لغاتو دی په حدیث مبارک. دلته راغله عایشه رضی الله عنها وی اول ما بدأ. په دې حدیث مبارک باندې مولوي صاحبانو یو لویه شبهه ده دلته. هغه شبهه دا ده چې د دې حدیث مبارک راویه بی عایشه رضی الله عنها ده. چې کله راویه عایشه رضی الله عنها شو، نو دا د ابتدا د وحی واقعه ذکر کوي. نو علماء کرام لیکي چې په ابتدا د وحی کې د دې ماشومتوب خو لا پرېږده، بلکې په دې وخت کې دا د سره پیدا نه وه. د وخت کې نه وه پیدا چې کوم وخت کې د وحی ابتدا کېده. نو چې دا پیدا نه وه، ځکه دې 9 کاله د نبي علیه السلام سره شریک تیر کړي دي. مخکې مو وویلې چې د شپږو یا د 2 کالو کې عمر کې نبي علیه السلام سره نکاح کړې وه، 9 کاله کې واده کړې وه. نو دا مبارکه بیا څنګه را لګېږي او دا واقعه بیانوي چې
چې اول ابتدا نبی علیہ السلام ته وشو هغه رؤیا صالحه وغیره اوږده قصه یې کړې ده. نو دې وخت کې خدا نه و. د دې نه جواب علماء کرام دا کوي چې دې مبارک کې چې دا واقعه بیان کړې ده نو لازما دا واقعه دې د نبی علیہ السلام نه اورېدلې ده او دلیل په دې خبره باندې چې دې د نبی علیہ السلام نه اورېدلې ده دا واقعه او حکایت د نبی علیہ السلام د خولې مبارکې کوي نو هغه دا ده چې دا مبارکه په دغه حدیث کې وایي قال فاخذني فغطني. نبی علیہ السلام فرمایي زه یې ونیولم جبریل علیہ السلام او زور راته راکا. خدا ګوره حکایت دغه مبارک د خبرې دی. دینه دا معلومیږي چې دا واقعه دې ته نبی علیہ السلام بیان کړې ده. نو دا اول بود ابيه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغله نو دا حکایت دی د هغې څه نه چې په کوم څه باندې دې مبارکې ته نبی علیہ السلام تلفظ کړی دی. واقعه ورته هغه مبارک بیان کړی ده بیا موږ ته ذکر کړی. دا یو. یا دویم جواب دا کو مولوی صاحبانو چې دا حدیث مبارک دی او دا حدیث دی د بل صحابي مبارک نه اورېدلی وه او بیا یې چې دی بیان کړی نو چې دا حدیث مبارک دی د بل صحابي مبارک نه اورېدلی او بیا یې بیان کړی دی نو دې حدیث ته بیا مرسل روایت وایي مرسل وایي. نو دې مرسل کې بیا علماء کرام لیکي قانون دی یو مرسل د تابعینو دی او یو مرسل د صحابه کرامو دی. مراسل د صحابه کرامو چې دی دا مقبول دی بشروطنا په څه شرطونو باندې نو دا قبول دی او مرسل د صحابه کرامو دا قوي دی ځکه چې صحابه کرام غالبا نقل د صحابي مبارک نه کوي. نو عائشہ رضی الله عنها به دا روایت د صحابي مبارک نه اورېدلی وي او بیا موږ ته بیان کړی او تاسو ته مخکې ما ویلې چې جهالت د صحابي مبارک جهالت دا معنا یعنی مجهول کېدل د حالت د هغه چې صحابي مبارک وي دغه حالت مجهول وي نو دا مولوی صاحبانو مدر نه دی. وجه څه شی ده ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې علما لیکي الصحابة كلهم عدول. صحابه کرام ټول چې دی دا عادلان دي نو چې ټول عادلان دي نو فلا تضر جهالتهما نو د دوی جهالت چې دی دا بیا مضر نه دی. یعنی چې معلومه شوه چې دې ځای کې دا راوي صحابي دی نو که بیا نور حالت د هغه مجهول و مجهول الحال و چې دا څوک و څه رقم دی او څنګه و ترجمه یې څه شی وه نو دا وایي چې دی دا ضرر نه کړي. نو یا دا چې دا حدیث مبارک عایشې رضی الله عنها د نبي علیہ السلام نه اورېدلی او یا مولوي صاحبانو دا چې دا حدیث مبارک عایشې رضی الله عنها ته بل صحابي مبارک بیان کړی او د هغې صحابي مبارک په حواله دې نه دی ذکر کړی ډارې کې ویلي چې واقعه داسې وه دې ته مراسل وایي او مراسل د صحابه کرامو چې دی دا مقبول دي. هلته که د صحابي مبارک حالت مجهول وي نو هغې جهالت لره اعتبار نشته هغه جهالت مضر نه دی. په دې ځای باندې تاسو ورسېدئ. دریم بیا حدیث کې راغله اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا. دې ځای کې دا رسول الله مولوی صاحبانو مرفوع دی نائب فاعل دی د بدأ دپاره. نو معنا دا اول هغه چې شروع شوی و نبی علیہ السلام ته په هغې باندې د وحی نه دا من الوحی چې راغی نو دا بیان د ما دی نو هغه و رؤیا صالحه فی النوم. دا الرؤیا صالحه دا خبر د اول نو دلته دا من یا بیانی دی همدا قول راجح دی. نو که بیانیه شي نو بیا معنا دا دا چې د وحی ابتدا دا د خوب نه شوې ده د وحی ابتدا دا د خوب نه شوې ده. نو ګوره خوب وحی کېدل د دې نه لازمیږي دا معنا نه ده چې خوب وحی ده خو ابتدا د خوب دا د وحی نه شوې ده که من بیانی شي او که من تبعیزی شي نو بیا به معنا دای چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من اقسام الوحی الرؤیا الصالحه نو بیا به په دغه صورت کې خوب هم د وحی یو قسم وي. که دا من تبعیزی شي نو بیا معنا دا ده چې خوب د وحی یو حصه ده یو قسم دی او که چرته من بیانی شي نو بیا معنا دا ده چې ابتدا د وحی چې شوې ده نو دا د چا نه شوې ده د خوب نه شوې ده. دریم
دا چې د وحی نزول مولوی صاحبانو په غار حرا کې وشه نزول د وحی نو دیزی کې علماء کرامو لیکلی دي یو د نبی علیہ السلام نبوت عند اهل السماء او بل د مبارک نبوت عند اهل الارض او دریم نزول د موحا دی د وحی راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سره فرق لري نفس نبوت د مبارک دا پیدایشی دی پیغمبری ته دا پیدایشی وا لکه عیسی علیہ السلام ته چاغا په پیدایش د ماشومتوب کې چې دی هغه نبوت او پیغمبري ورکړی شوی وه یا لکه یوسف علیہ السلام ته نو دغه شان د مبارک ته هم پیدا نبوت چې دی د پیدایش نه وړاندې ورکړی شوی و تو چېرې ورکوي نو اوسه پورې منډه له 2 منټه کې چې زر راشي به سپاره در راوړم زر لاړ شه تو درې کومه راځه تراشه ته کېنه نو د مبارک نبوت چې دی دا هم پیدایشي وه نو دا یوه خبره شوه او دلیل په دې باندې یو دلیل هغه روایت د جابر رضی الله تعالی عنہ دی یا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یا د نور صحابه کرامو چې دوی د نبی علیہ السلام نه تپوس کړی و چې په څه شي باندې تا وپېژندلو نبوت خپل یا رسول الله چا تپوس دا کړی دی متا صرت نبیا نو د مبارک جواب ورکړی او جواب دا و چې کنت نبیا و آدم بین الماء والطین یا کنت نبیا و آدم بین الماء بین الروح والجسد نو دا الفاظم په حدیث مبارکو کې شته دی نو که جواب ته منګه او تاسې وګورو نو صحابي مبارک پوښتنه کوي متا صرت نبیا نبی علیہ السلام داسې ورته نه وایي چې صرت نبیا بلکې دا ورته وایي چې کنت نبیا زه هغه وخت کې هم د رب العالمین نبی وم چې آدم علیہ السلام لا د اوبو د خټو ترمنځ وم دا ځینې خلک دي چې رالګېږي او هغوی جواب داسې کوي د حدیث مبارک کې چې راله کنت نبیا نو معنا دا ده چې کنت نبیا فی علم الله تعالی زه د رب العالمین په علم کې نبی وم هغه وخت کې هم چې آدم علیہ السلام لا د اوبو د خاورو ترمنځ وه نو دا قید لګوي مولوي صاحبانو خو دا قید غلط دی چا چې لګولی مناسب نه دی ولې ځکه که دا قید څوک ولګوي نو دې کې بیا خصوصیت د شان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه شی شو یا حدیث کې خود د مبارک د شان خصوصیت ذکر کیږي نو د الله تعالی په علم کې خو هر نبی پیغمبر ونو کنت نبیا هر یو پیغمبر د رب العالمین په علم کې نبی نو بیا دې قید ته ضرورت څه شی دی دا یو او دا بیا جواب د متا صرت نبیا څنګه شو او سره د دې نه چې نبی علیہ السلام فی علم الله خو ټول انبیاء کرام نبیانو یو خبره تاسو ته په جامع کې تیره ده مولوي صاحبانو جامع کې هلته درته وایي چې کله جمله اسمیه حال واقع شي او ربط په واو سره فقط نو د هغې مثال دغه حدیث مبارک ښایي چې کنت نبیا و آدم بین الماء والطین دا و آدم جمله اسمیه ده حال واقع شوی او ربط په واو سره راغلی نو دا جمله حالیه ده هغه ځای کې بیا محشي اعتراض کړی دی اعتراض دا دی چې دغه وخت نبی علیہ السلام نبی وو نو نبی خو یا د انبا نه دی او هغه د رفعت نه ماخوذ دی دا نبا ینبو نبوتن نه او که چېرته د انبا نه ماخوذ شي نو بیا په معنا د اخبار سره نو د چا ته خبر ورکړی و بالتوحید والرساله چې نبی علیہ السلام فرمایي کنت نبیا نو هلته په حاشیه د جامع درته لیکلي وی جواب دا دی چې یو روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله تنه د مبارک وه نو روح د مبارک نبی ګرځېدلی وه په کوم دوران کې نو داسې و چې روح د مبارک نبی وه او هغه دوران کې هم مخکې هم د مبارک روح نبی و ارواحو د انبیاء کرامو ته او ذات مبارک نبی و ذواتو د انبیاء کرامو ته نو چې هر کله روح مبارک نبی و نو یو قول علماء لیکلی یعنې تفسیرونو کې دا شته کله چې رب العالمین پوښتنه وکړله د دې ټولو ارواحو نه چې الستو بربکم ایا زه ستاسو رب یم که نه یم
او د ټولو ارواحو جواب ورته ورکړه چې قالو بلا. نو وی په دغه دوران کې دغه ارواحو ته تلقین د دغه خبرې چې بلا وه دا روح مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و. نو ځکه محبوب فرمایي چې کنتو نبیا، ګوره په هغې وخت کې هم نبي وم چې آدم علیه السلام لا د چا په درمیان کې و بین الماء والطین. دا یو قول علما کرامو رااخستی دی چې دا تلقین هغې کړی و، د نبي علیه السلام روح مبارک ورته کړی و. نو نفس نبوت دته ثابت دی مخکې د پیدایش نه، او چې دی پیدا کېدلو نو هم نبي و د رب العالمین. او یو مولوي صاحبانو مسله د 40 کلنۍ ده. نو علامه آلوسی رحمت الله علیه وی چې ګوره یو ثبوت د نبوت د دی عند اهل السما، او بل نبوت د دی عند اهل الارض. بیا اهل الارض کې مولوي صاحبانو یو ثقلین دي چې انس او جن، او یو غیر د دې دواړو نه د انس او د جن نه دي. نو بیا د مبارک وی علامه آلوسی وی عند اهل السما او غیر د ثقلینو نه دو طیفونه علاوه د انسانانو د پیریانو نه علاوه، نو د مبارک د دوی نه علاوه د مبارک نبوت او د مبارک پیغمبري دا هغوی ته څرګنده وه هغه وخت چې و آدم بین الماء والطین. د اسمان ملایکو د ځمکو کاڼو بوټو ټولو ته دا علم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین پیغمبر دی، هغوی پیژانده. د دې وجې نه په کتاب بالفضائل کې د امام مسلم د کتاب باب فضل النسب النبی صلی الله علیه وسلم او تسلیم الحجر علیه قبل النبوه چې کوم باب امام نووي لګولی د محبوب په فضیلت باندې او دغه د نسب په فضیلت، او بیا پیدا ذکر کړی چې د مبارک سلام د کاڼو په ده باندې مخکې د نبوت نه. نو نبی علیہ السلام به فرمایل هغه حدیث مبارک امام مسلم راخستی انی لاعرف حجرا بمکة کان یسلم علی، وی زه هغه تیږم په مکه مکرمه کې پیژنم چې کومې تیږې به په ما باندې سلام اچو قبل ان ابعث، مخکې د دې نه چې زه ولیږلی شم او زه مبعوث شم. او بیا به مبارک فرمایل انی لاعرفه الان، یقینا زه هغه تیږه او کاڼی اوس هم پیژنم. نو دغه وخت کې د ده مبارک نبوت مخفي و د ثقلینو نه، او ښکاره و کاڼو ته، بوټو ته، مرغانو ته او اهل السما ته. او بیا د هغې نه بعد مولوي صاحبانو په 40 کالو کې چې دی دا نبوت ته د مبارک دا ثقلینو ته ښکاره شه. نو دا یو تطبیق دی چې علامه آلوسی رحمت الله علیه کړی. نبوت ته د اسمانونو والا ته او په ځمکه کې د دې دو طیفونه علاوه دې ټولو ته څرګند و، او دې دو طیفو ته بیا نبوت ته د څرګند شه وروستو د چا نه د 40 کلنۍ نه. او څوک بیا دا وی حدیث کې علی رأس 40 روایت ذکر کوي، نو دا به بیا په تاویل د اظهار د نبوت سره الی الثقلین. او کوم روایاتو کې چې مخکې ثابت دی نو هغه اهل السما او دغه رنګ انس او جن ته دی. په دې ځای باندې انشاءالله تاسو ورسېدلی. بله مسله چې علما کرامو دې ځای کې ذکر کړې ده نو هغه اظهار د نبوت د د ثقلینو ته، د انسانانو پیریانو ته د نبوت په کوم دوران کې څرګند شه، کوم وخت و، کومه میاشت وه او کوم تاریخ وه، نو هغه به انشاءالله بل درس کې ووایو. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.